دغه خپرونه تاسو ته د ډیوا ګروپ او مرد ګروپ لخوا وړاندې کیږي. اسټرالیا له نړیوال جام د انګلنډ د بهر کولو په هڅه کې د اسټرالیا لوبډل مشر میچل مارش د روان شلوریز نړیوال جام په څنډه کې په یو خبري کانفرنس کې د انګلنډ په اړه پارونکې خبرې وکړې. نوموړي وویل دوی هڅه کوي چې خپله راتلونکې لوبه له سکاټلند په دومره کم توپیر وګټي چې انګلنډ بل پړاو ته لار پیدا نه کړي او پر ځای سکاټلند وکولی شي بل پړاو ته ولاړ شي. مارش لامل د انګلنډۍ لوبډلې پیاوړتیا ښودلې او زیاته کړې ده چې پر ځای د دې چې انګلنډ بل پړاو ته لاړ شي او موږ ورسره بیا ځلي د سیالۍ لپاره مخامخ شو، نو ښه دا ده چې انګلنډ بیخي له بل پړاو پاتې شي او له نړیوال جام بهر شي. دا به زموږ د ټولو په خیر او ګټه وي ځکه انګلنډ یوه پیاوړې لوبډله ده. د اسټرالیا لوبډل مشر میچل مارش وایي دا پریکړه او کار یوازې ما پورې اړه نه لري، د لوبډلې مدیریتي غړو پورې هم اړه لري چې څنګه کوي. بل لور د مارش د څرګندونو د رسنیو سرټکي جوړ کړي او ډیرو مینوالو پرې نیوکې کړي دي. په ورته مهال د میچل مارش دا پریکړه چې د نړیوال جام له یوې لوبډلې سره مرسته کوي بل پړاو ته ولاړه شي او غواړي بله لوبډله بهر کړي، د کرکټ نړیوالې شورا له اصولو او قوانینو سره غړونه ده. که د اسټرالیا لوبډله دا کار وکړي نو د کرکټ نړیوالې شورا د 2.11 مادې د قانون له مخې ښایي میچل مارش د اتو غوره لوبډلو پړاو کې له 3 په 2 لوبو کې له ګډون منع شي. دا په داسې حال کې ده چې انګلنډ او اسټرالیا هم د کرکټ په ډګر کې د هند او پاکستان په څیر د یو بل سرسخت سیالان دي او لوبې په ټوله نړۍ کې زرګونه لیدونکي لري. په ځانګړې توګه د یادو دواړو لوبډلو اشیز ټیسټ سیالۍ ډیریو ته د نړیوال جام په معنا دي.